ملګرو شهباز شریف یو پیری ته بیا د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی دی. د دې ویډیو کې د شهباز شریف په سیاسي کریر باندې یو نظر اچو، یو لنډه جایزه اخلو. نو قدرمنو د سیاست ته راتلو نه مخکې شهباز شریف څنګه چې موږ تاسو ټولو ته پته ده چې هغه یو صنعتکار، یو کاروباري خاندان سره تعلق ساتي. نو د دغه فیملی بزنس چې کومونه په دې کې بد دغه سمبالو او په دغه وخت کې هم دا ویلی شي چې د یو مهنتي او هارد ورکر په تور باندې مشهور. سیاست ته کله راغی نو د لومبي انتخاباتو کې چې عیسی اغستې وه د 1988 عام انتخاباتو چې په کوم کې بېنظیر بټو د پاکستان وزیر اعظم جوړه شوې وه او دې پکې د پنجاب اسمبلی رکن جوړ شو، لومبي ځل ایم پی ای جوړ شو. بیا چې کله بل الیکشن وشو په 1990 کې نو په هغې کې شهباز شریف په لومبي ځل باندې ایم ان ای جوړ شو، قومي اسمبلی ته راغی او الیکشن وګټه د رور او هغه وزیر اعظم شو. نو دا ډېره اړتیا خبره ده چې کله نواز شریف وزیر اعظم نو شهباز شریف دغه په کابینه کې نو شامل، یعنی هغه له سب منسټري نه ورکړی شوی. په 1993 کې چې انتخابات وشو نو یو پیری ته بیا بېنظیر بټو د پاکستان وزیر اعظم جوړه شوه. هم د دغې پارټۍ یعنی د پیپل پارټۍ په پنجاب کې حکومت راغی او شهباز شریف په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر مقرر کړی شو. نه دا لکه په لومبي ځل باندې دته یو اهمه ذمهداري او څوکۍ وسپارل شوه. 1990 کې چې انتخابات وشو نو یو پیری ته بیا مسلم لیگ نون وګټل او په مرکز کې د نواز شریف په 2/3 اکثریت سره حکومت راغی. او تاسو ته دا یادوي چې په پاکستان کې تر اوسه پورې صرف یو حکومت داسې جوړ شوی دی چې هغې سره ټوټل میجارټي وه او هغه دغه د 1990 د نواز شریف حکومت و. نو په دغه وخت کې په پنجاب کې هم دی وګټله. نو شهباز شریف د پنجاب وزیر اعلی جوړ کړی شو او دا د لومبی ټرم ایز ای سی ایم پنجاب. دې نه پس موږ ته پته ده چې د نواز شریف او د هغه ټیم چې کوم آرمي چیف مشرف نه د هغه د کارګل د جګړې او د هغې نه پس د نواز شریف چې کوم انډیا سره کوم تعلق جوړول غوښتل امن معاهده وشوه، د هغې د دغې وجو نه د هغې اختلاف راغی، د نواز شریف حکومت ختم کړی شو او د نواز شریف د خاندان ټول خلک سره د شهباز شریف هغې گرفتار کړی شو، په جیلونو کې واچولی شو، کیسونه پې جوړ کړی شو. نو دغه وخت کې ډېر زیات خلک داسې وو چې هغوی وی چې د شریف فیملی یعنې مسلم لیگ سیاست په پاکستان کې نور ختم شو. او تاسو ته دا معلومه وي چې په دغه وخت کې مشرف چې پخپله کوم نه دغه نواز شریف ته زړه بالکل صفا نه و، خو هغه شهباز شریف ته زړه صفا و او هغه وایي دا هم ویلي یو پیرې ته که چېرې د نواز شریف په ځای باندې شهباز شریف وزیر اعظم وي دا به ډېره ښه وه. دا ولې دا په دې وجه باندې چې هغه وایي چې نواز شریف د ټکراو په لاره باندې روان دی، ادارو سره مزاحمت هغه سیاست کوي او بل طرف ته شهباز شریف چې کوم دی هغه د مفاهمت کې لړی دی، مفاهمت غواړي او تر اوسه پورې هم هغه چاپ په دوه روډونو باندې هغه شان لګېدلی دی. نو د دې نه پس چې کله دوی بیا جلاوطن کړی شو، دوی یو اوږده جلاوطني تېره کړه په سعودي عربو کې او چې کله بیا واپس راغلل په دغه وخت کې انتخابات وشو نو په مرکز کې خو حکومت د پیپل پارټۍ راغی، خو په پنجاب کې مسلم لیگ کامیاب شو او شهباز شریف ته یو پیری ته بیا د وزیر اعلی هغه کرسۍ وسپارلی شوه کومه چې په 1999 کې د هغه نه اخیستې شوې وه. نو د 2008 نه والې تر 2013 پورې یعنې 2 ځله مسلسل د وزیر اعلی جوړ شو او 10 کالو پورې د دغې صوبې د حکمران پاتې شو. نو دغه وخت کې اوس که مخالفین هم دي هغوی دا مني چې په 2008 کې د پنجاب او بیا سپیسیفیکلی د لاهور کوم حال او بیا چې به د هغې نه پس کله خلک لړل لاهور ته یا پنجاب ته یو ډېر غټ ډفرنس راغلی و چې د په خپل دور کې د یو ښه ایډمنسټریټر په طور باندې مخې ته راغی، ډېر ځان به هم کړو، هارډ ورکر هم او دې سره سره چې کوم دی ډیولپمنټل پروجیکټس یې ډېر غټ و، لکه په لومبي ځل باندې پاکستان کې میټرو لانچ کولو، غټې غټې د ګیس بجلیګرۍ جوړولو او په لاهور ښار یې ټول د فلای اوورز نه د انډرپاسز نه ډک چې د هغې د وجې نه سیګنل فری ټریفک چې کوم دی نو روان شو. ښه دغه شان په لاهور او پنډای اسلام آباد او په ملتان کې په دریو ښارونو کې میټرو بسې سټارټ کړل او بیا د هغې نه پسې په لاهور کې اورنج لاین هم سټارټ کړو. نو څه کوم که د په لومبي ځل باندې میټرو بس جوړو نو مخالفینو او بیا سپیسیفیکلی په پاکستان تحریک انصاف ورته جنګلا بس وي، خو همدغه تحریک انصاف بیا په خپل دور کې په خپله هم په پېښور کې د بي آر ټي په نوم باندې میټرو بس لانچ کړو. نو او دا یو خبره وه چې د پی ټي آی چې په بي آر ټي باندې څومره پیسې لګولې وې نو هغه عمره پیسو کې شهباز شریف په دریو ښارونو کې میټرو بس پروجیکټ مکمل کړو. نو دته د چاینا سره د ډېره ښه کیمسټري جوړه شوه او د سی پیک چې راغې نو په هغې کې دوی ډېر ښه کار وکړو، چاینا د ده نه ډېر راضي و. نو دته به شهباز سپیډ وي او دی په یو سپیډ سټار باندې مشهور شو په دغه وخت کې او د به خپله ځان ته وزیر اعلی په ځای باندې خادم اعلی وي. نو د یو ښه وزیر اعلی چاپ چې کوم دی نه د پرېښودو، خو د دې نه پس چې 2018 کې کله انتخابات وشو نو پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې راغی مرکز کې او په دغه وخت کې دی ایم ان ای جوړ شو چې دی ایم ان ای جوړ شو دی اپوزیشن لیډر وټاکلی شو. نو اوس په مرکز کې اپوزیشن لیډر شو او بیا د عمران خان په دور کې
اپوزیشن چې کوم په اپوزیشن مشران چې کوم هغه باندې یو کریک ډاون شو هغه ډیر زیات گرفتار کړي شو په چا باندې سکه سونه نه دغه وجه نه شهباز شریف هم د اپوزیشن لیډر په تور باندې په اسمبلی کې لږ پاتې شو او جیل کې ډیر پاتې شو د دینه پس چې کله د جیل نه راووته او حالات یو پیری بیا بدل شو نو عمران خان د عدم اعتماد په لار باندې رخصت کړي شو او په 2021 کې شهباز شریف د پاکستان وزیر اعظم جوړ شو نو تاسو ته د معلومه وی چې د حامد میر د خبره ده چې هغه وایي چې شهباز شریف ته ډیر زیاتې بیرې ته وزیر اعظم کرسي افر شوی و د دینه مخکې او تر دې پورې چې مشرف ورته دا افر کړی و خو شهباز شریف به هر پیری ته خپل مشر رور سره مشوره کوله نو په دې وجه حامد میر وایي چې چرته زمانہ څوک په دوه ټکو کې دا پوسو کې شهباز شریف انټروډوس کا نو زبر تمام کې وفادار بای د پی ډی ایم د 14 میاشتې چې کمیټې رښوي او د وزیر اعظم کمزور تیر شو نو په دغه باندې ډیر زیات خلک نیوکه کوي چې هغه یو خو وزیر اعظم ثابت نشو سکه هغه په ماضي کې یو خو وزیر اعلی وو نه دي خبره کې تر ډیر حد پورې اختیارواله هم دي خو هغه د پټای نه یا د هغه نه څوک تاسو کې نه وي چې عمران خان حکومت داسې حال کې پر خود او دومره اکونومیک کرایسیس ملک ته مخامخ چې ډیفالټ کېدو خطر و نو موږ خو کم از کم پاکستان ډیفالټ کېدو ته پرې نه خو دا دغه نه غواړو باسو خو بل طرف ته ولس چې دین ولس ته 2023 په الیکشن کې او خو لا چې هغه د پی ډی ایم د حکومت کې چې کومه پټای وي او خصوصا چې مسلم لیگ نون کومو دغه نه رضا نو ځکه ولا په چې څنګه ایکسپیکټډ و چې دی بوله وټونه ورګي نه غشن وټونه ولا ورنه کړل او سیټ سي کم وګړل نو یو پیری ته بیا چې دا کوم حکومت جوړ شوی دی ډیر خلک ورته پی ډی ایم 2 وي ځکه چې تقریبا هغه پټای دی پکې کومه پټای چې په پی ډی ایم کې وي او اتحادی حکومت د ماهرینو مطابق یو سټیبل او مضبوط حکومت نه بولډ ډیسیژنز نشي غسته او پاکستان اوس د اکونومیک کرایسیس او د پولیټیکل پولرایزیشن او چې دا نورې کومه غټه مسلې دي نو چې د دې کوم ښکار دی نو په دې کې بولډ ډیسیژنز غستو ډیر غټ ضرورت دی یو ویسا کې معیشت پکار دی یو د مفاهمت یو معاهده پکار ده نو دغه وجه نه چې دا کوم غټ او بولډ سټیپس پورته کول دي نو ډیر خلک وایي چې شهباز شریف به دا اونکلی شي اوس مخامخ د راتلونکي وخت نه په پته لګي چې شهباز شریف د یو خو وزیر اعظم په حیث باندې مخې ته راځي او کنه د پی ډی ایم هغه ناقصه کارکردګي یو پیری ته بیا ریپیټ کیږي د دې سره په تاسو نه اجازه واخلم بل ویډیو کې به بلی موضوع سره راشو د داسې ویډیوز لپاره زمونږ چینل ګورئ د الله په امان